واه غوړ خبر پاکستان افغانستان ته محتاج شو. پاکستانی چارواکو له طالبانو مهمه غوښتنه کړې. پاکستانیان ولې ورخطا دي؟ تازه بلاول بوټو زرداری څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي چې هیواد به د تحریک طالبان پاکستان د غړیو پر ضد د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. خو زرداری ټینګار وکړ چې افغان طالبان باید خپل ژمنې ترسره کړي او له اسلام آباد سره د پاکستاني طالبانو د ځپلو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د ترهګرو د ځپلو په برخه کې همکارۍ ته اړتیا شته. بلاول بوټو زرداری په داوس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د جمعې په ورځ دا خبره هم وکړه چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره به چې پر پاکستاني طالبانو نفوذ لري د ترهګرو د مخنیوي په خاطر په ګډه کار وکړي. په ورته وخت کې بوټو زرداری وویل چې هیواد یې دې ته لیواله نه دی چې د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره کې دننه عملیات وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ وکړ چې له اسلام آباد سره لاس یوسي څو پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي وځپي. بوټو زرداری له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره تر مرکې مخکې په داوس کې دا خبره هم وکړه چې له افغان طالبانو سره باید د سولې خبرې ډېرې مخکې شوې وای. هغه زیاته کړه زه فکر کوم چې موږ ډېر وخت ضایع کړی دی. بیرته که 2002 کال د ستانه شو هغه وخت افغان طالبان دې ته لیواله وو چې تسلیم شي او د سولې خبرې وکړي، خو موږ له دې فرصته په جدیت استفاده ونه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان تورن کړ چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره مرسته کوي چې غړي یې ځانونه پټ کړي. د دا تور هم پورې کړ چې عمران خان له ټي ټي پي سره نظریاتي خواخوږي لري. بوټو زرداری زیاته کړه چې عمران خان د ټي ټي پي زندانیان خوشي کړي دي او له دې ډلې سره یې مذاکرات کړي دي. کله چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر څخه پوښتنه وشوه چې دا هیله لري چې د طالبانو حکومت به د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات وکړي، بوټو زرداری په ځواب کې وویل چې دا د اسلام آباد تمه ده او طالبانو دا ژمنه کړې ده چې دوی به په خپله خاوره کې ترهګر نه پرېږدي چې فعالیت وکړي. بوټو زرداری د خپلو خبرو په ترڅ کې په کابل کې د جدي میاشتې د 21 نیټې برید هم وغانده چې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته وشو. د ملګرو ملتونو په وینا په دې چاودنه کې 10 کسان وژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. بوټو زرداری وویل چې پاکستان او افغانستان د تروریزم قرباني شوي دي او دا دواړه هیوادونه باید د ترهګرو پر ضد په ګډه کار وکړي.